زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، دا کومه اسلامی میاش چې روانه ده دې ته په عربی کې محرم الحرام وایي او موږ پښتانه ورته د عاشورې میاش وایو. دا د اسلامی کال لومبی میاشت ده او دې سره اسلامی کال شروع کیږي، چونکه زمون په دې علاقو باندې د عیسوي کال شمیر دی سرکاری طور باندې او اس عام ولسم په دقه باندې شمیر کوي چې کم دا جنوري فروری مارچ اپریل دی. نو د دې موږ ته داسې خاص پته نه لګي چې یاره د اسلامي کال نو ختم او دا ختم شو، چونکه دا سوشل میډیا دور دی نو خبره د ارچا وګو ترسي. ورونو یاد ساته د اسلامي کال زده کړه د دې د میاشتو زده کړه دا فرض کفایي ده، دا به خامخا زده کوي په علاقه کې څه کسان. وجه د هغې څه ده؟ وجه د هغې دا ده چې د اسلامي کال سره زمونږ او ستاسو عبادات مختص دي، عبادات سره مختص دي، لکه روجه شوه، اخترونه شو، ورکوټې اختر شو، غټ اختر شو، عرفه شوه او حج شو، دا اسلامي میاشتو سره مختص دي. دا په دې نه دي چې دا به په اګست کې راځي، لکه زمونږ اوس سبا یوم ازادي ده 14 اګست، نو بس دا به په اګست کې نه. عیسوي کال سره د دې تعلق نشته، دا به اسلامی نقطه نظر سره د اسلامی کال سره موږ ګورو او اسلامی کال دا روان وي داسې د دغه عیسوي کال تر منځه. بعضې وخت روجه په یخنۍ کې راشي او بعضې وخت په ګرمو کې راشي، نو د دې دا زده کړه ورونو دا ضروري ده. نو دا د اسلامی کال لومبی میاشت ده محرم الحرام، او اسلامی کال چې سخت کال کم شروع شو نه دا 1443 هجری شروع شو، او دا د دې خبرې دلیل هم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت 1443 کال وشو. ځکه دا اسلامی تاریخ چې او دا هجری کال چې شروع شوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه دی، بلکې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت کې شروع شو، او هغه دا فیصله کړې وه چې یاره موږ به د کم کال نه یو اسلامي کال جوړ کړو. میاشتې وي، میاشتې خو الله په قرآن کې وایي چې د الله په نیز باندې 12 میاشتې دي، او دا د کم وخت نه دي؟ الله وایي دا هغې وخت نه دي کله چې ما د ځمکه او اسمان پیدا کړي. خو دا کال دا اضافت ورسره بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شوی دی. بیا ورونو محرم الحرام یو خپل ځان له حیثیت او مقام لري، او د الله په نیز باندې د دې ډېر لوی مقام دی، ځکه د دې نسبت الله ته شوی دی. حدیث کې راځي دی ته شهر الله ویلی دی، دا الله میاشت، نو د الله ټولې میاشتې دي، خو هغه محرم دی کو سفر دی کو ربیع الاول دی کو رمضان دی کو شوال دی کو ذوالقعده ده، 12 واړه میاشتې د الله دي. خو دا نسبت چې کم شوي دا موږ ته نسبت تشریفي وایو چې دا د عظمت د وجه شوی دی. د دې میاشتې عظمت د الله په جناب کې ډېر لوی دی، لکه جوماتونه ټول د الله کورونه دي، خو چې اصل نسبت شوی دی نو هغه بیت الله ته شوی دی. بیت الله د الله کور، دا نسبت ولې شوی دی؟ ځکه دغه مقام ډېر لوی دی، دا ځای ډېر لوی دی، دا کوټه ډېره لویه عزتمنده ده، نو نسبت یې الله ته شوی دی. ټولې میاشتې د الله دي، خو چې د دې محرم کوم نسبت الله ته شوی د دې میاشتې ډېر لوی عظمت دی. او د دې میاشت د عظمت ولې دی؟ دا په دې کې یو 10 تاریخ دی، د هغې د وجې دی. 10 ورځ چې کومه د دې میاشتې د محرم ده، د هغې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی او ډېره لویه مرتبه ده،
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جناب کې داغه ډېر لوی مقام او مرتبه ده او مونږه هر کال خو په عزت او په عقیدت او په احترام باندې مناوو خو زمونږ په دې ذهن کې یو بل سوچ دی او هغه سوچ دا دی چې دا کم د سب تاریخ دی نو مونږه ذهنونو کې دا خبره د یو خاص فرقې د وجه هغه دا ناسته ده چې یاره دا لسم تاریخ کم د محرم دی دی ته دا عظمت او دا برکت د دې د وجه ورکړی شوی دی چې په دې ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه هغه ټوټې د بدن هغه ټوټې او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره ډېر مینه او محبت او حقیقت دا د ډېره لویه قرباني د رسول الله مبارک د دغه بدن دی ټوټو ورکړی دا چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی او د کربلا په میدان کې هغه د شهادت هغه عظیمه مرتبه ممتلئ ده نو دا په لسم تاریخ د محرم شوی ده نو زمون ذهنونو کې دا خبره ده چې یاره دا د دې د وجه دې ته عظمت حاصل دی چې په دغه ورځ د رسول الله مبارک دا مبارک نصیب او د خاندان نبوت د قبولونه شهیدان شوی دي نو دا حقیقت دی ٹھیک ده چې په دې ورځ دا شوی دي خورونو دا د دې د وجه دې ته نه ده حاصله دی محرم دی لسم تاریخ ته د حسنین مبارکین د وجه دا نه ده حاصل شوی بلکې دا د حسنین مبارکین خپل یو لوی شان او مقام دی چې الله رب العالمین د دوی د شهادت د پاره دا ورځ وټاکله او دا ورځ منتخب کړه نور دا ورځ د دوی د وجه د عظمت نه ده ګرځېدلې بلکې دا د مخکې نه د عظمت شروع وه دا د مخکې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به د دې ورځ ډېر عقیدت او احترام سره د دې هغه عقیدت د خلکو په زړه کې پروت او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ واقعا دا خو د نبی علیہ السلام د وفات نه شپېته کاله پس شوې ده دا خو شپېته کاله پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس شوې ده نو دا د دې د وجه نه ده بلکې د رسول الله مبارک هم مخکې دا ورځ ډېره عظمت وه او په دې ورځ الله رب العالمین په روایاتو کې داسې راځي چې مختلفو پیغمبرانو له الله څخه عجیبه کامیابي او خوشحالي ورکړې وي بعضې تفسیري روایاتو کې خبرې راغلي دي او بعضې په احادیثو کې راغلي دي چې په دې ورځ الله رب العالمین مختلفو پیغمبرانو له عجیبه خوشحالي ورکړې دي ډېرې لویې کامیابۍ ورکړې دي دا ورځ د دې د وجې ډېره د عظمت ده لکه من جمله د هغې نه زه تاسو ته یو د درې بیانوم د وخت د کمي د وجې کومه چې اصل خبره ده زه تاسو هغې ته بوځم زمونږ دا علما وایي دا تفسیري روایات کې راځي چې حضرت آدم علیه السلام الله په خپل دست قدرت باندې پیدا کړ بغیر مور او پلاره بیا مسجود الملائکه د علم د وجې وګرځو الله ول علم ورکړ چې علم لوی مقام ورکړ الله رب العالمین فرشتو ته وی دته سجده وکړي قرآن شریف کې فسجد الملائکه كلهم اجمعین ټول فرشتو حضرت آدم علیہ السلام ته سجده وکړه الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین ابلیس خو الله ذلیل کړ دویم نمبر د دې علم په وجه باندې الله رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام له یو بل مقام ورکړ هغه دا چې داغه مسکن جنت وګرځاو ویزه جنت ته یا آدم اسکن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين زپ جنت کې اوسه او چې سد غواړي او کم ځای غواړي پراخه بتا ته ملاوي ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين اونې ته بنه لنډي واقعي وګد تاسو اورېدلې ده ځکه خپل مقصدی خبرې راځم شیطان خو دشمنو د وجه الله ذلیل کړ شیطان قسم وخوړو چې زبتا سرا تا او ستا دا بچی به زه ګمراه کومه الا عبادک منهم المخلصین ستا مخلصین لکه د آدم علیہ السلام په شان نیکان خلق دي دا مانه بچی اوس د آدم علیہ السلام دا جنت ته درا کوزولو د پاره اسکیم او سازش جوړ کړ فدلهما بغرور آدم علیہ السلام یې دوکه کو څنګه دوکه قرآن شریف کې الله فرمای فوسوس لهما الشیطان
ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما دی اونی تا لن شوی کنا نو اللہ برنا فرشتین جوڑی کے ہمیشہ ہمیشہ بدلتے او دا پاسے پیسا چلو کو وتوی وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین زستا خیر خوایم گوری زتا سر دا خیر معاملہ کو او زمان دا اللہ پا ذات بانے قسمی زستا دیر خیر خوایم آدم علیہ السلام چھ دا اللہ پا نوم قسم بوری دو نو بس ایر شو فنسیه ولم نجد له عزما دا آدم علیہ السلام ایر شو او اونی تاور لن شو چھ اونی تاور لن شو اللہ و تی ما تاسو نوے منی کری علم انحکما انتلکم الشجرتی دا دی اونی نما نوے منی کری بس آدم علیہ السلام باندے چھ دا نسیان دا گیا اللہ و تی اس کزے گا احبتو کزے گا قلنا احبتو منها جميعا طول کزے گا آدم علیہ السلام را کشو دا اسمان دا جنتنا آدم علیہ السلام پا سرندیب باندے و بی بی حوا پا جدہ باندے دا یو بل جداش جلاگانی اللہ رب العالمین دا شروع کری قرآن شریف کے اللہ رب العالمین وی ماتا پا جلاگانو کشو فتلقا آدم ربہو بکلمات منگوتا سکلمیو خولے اگا کلمی سوی اگا داوی چھ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین دایا وی یو روایت کے سلویخ کالا بلکہ اتیا کالا رازی اللہ تے اجلل داسی اجلل چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا مخد کائنات کی دیر خلق جڑی دی خوچ دا دی طول خلق اوخ کی راجمہ کی دا دی طول مخلوقا نو دا داود علیہ السلام اوخ کو تبو نرسی او چھ دا داود علیہ السلام او دا دی طول مخلوق اوخ کی راجمہ کی دا آدم علیہ السلام اوخ کو تبو نرسی پا مخ کی لاری زوری شوید اوخ کی دا وجہ او جللی اللہ تا خدای زما توبہ قبول کے اللہ پہ رجوع دا رحمت اکلا فتاب علیہ اللہ پہ رجوع دا رحمت اکلا او اللہ رب العالمین دا حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول اکلا او چھ توبہ قبول اکلا بی بیم تی جداوا دا عرفات پا میدان باندے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام و بی بی حوا یو زیکلا او دا آدم علیہ السلام باندے دا دی عظیم استرابنا دا دی عظیم امتحاننا چھ اللہ رب العالمین کامیاب کو توبہ قبول اکلا چھ پکم و رضا اللہ دا آدم علیہ السلام توبہ قبول اکلا علماوی دا عشری مبارک دا عشری کو رضا اللہ کر نو گویا چھ زمان دا پارا دا کامیابی لوی ذریعہ دا دعوت دویم نمبر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام گورے وقت چھ اللہ پا دیر روز سمر لوی انعامات پا خپلو بندگانو خصوصاً پا نیکانو بندگانو کری دی دا نیکانو بندگانو دا پارا خو اروا یا روز اگا دا وی دا پارا دا کامیابی روزی ہر یو ساعت دا کامیابی روزی زکا چھ دا پیغمبر نے دا گناہ تصورم نکی اخو معصومینی نو ہر یو وقت دا وی دا پارا مبارک وقت دی خو دا مبارک نا مبارک وقت والا اللہ منتخب کئی دا دا دی خبری دلیل دی چھ دا روز دیرہ مبارک حضرت نوح علیہ السلام اللہ قوم ترو لے گا دعوت شروع کا اگدہ واقعہ دا پا قرآن شریف کے اوپا مختلف صورتونو کے دا زاغا منزو نچولی لترو باسم قوم تلگیا شو دعوت شروع کا قرآن شریف کے اللہ رب العالمین وی اللہ توی قال انی دعوت قومی لیلا و نهارا یا اللہ ما دی خفل قوم تشپو رس تبلیغو کا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا خدای پا پٹم و تلگیا پا کارم و تلگیا پا مینتم و تلگیا پا زارم و تلگیا پا زورم و تلگیا یا اللہ خو قوم دیر نا شکر و نا فرمان قوم بلکہ نوح علیہ السلام بیرونی و وی باو او ورطبیبی ہے وی تزمن پا قوم کی دا طولو نرزید انسان قرآن شریف کی دی پا دولسم سپارہ کی دی پا نولسم سپارہ کی دی تزمن دا قوم دا طولو نرزید انسانی نوح علیہ السلام لگیاو دا دعوتی چلو یو رز بز دا ظلنے یو ہوا تو چھ خدایا باس ما دوی تا تبلیغو کا یو رز میں کا نا لس رزیو کا نا میاشتیو کا ناس کالیو کا نا سل کالیو کا نا 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 رو ورے پخلی یادی اللہ پا قرآن کے سوئی
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. 50 کم زر کال قوم ته لګیو، 50 کم زر کال نه نیم سوا کال په خلی یادیږي نو چې نه نیم سوا کال تبلیغ وشو، څومره مسلمانان شو. الله اکبر. د پیغمبرانو دی حوصله ته حیران بشي. په نه نیم سوا کال کې صرف 80 کس مسلمانان شو، نور ټول کافران. نو بس یو ورځ الله ته سوال وکړ، وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار. باز خدای پاکا په مخ د ځمکې د یو کافر کورم پرېنه ولی انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفار. بس خدای پاکا انک انت زیریگم پی تصد وجه یضلوا عبادک چې دا کم می اتیا مسلمانان کړي دام را نه واپس کافران کوي. ولا تزد الظالمین انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا. بل پکې د سر د سړي بچي الله پیدا کوي نه یال بس ختمي. بس الله وی ختمو میں وی دا ختمولو بس طریقه وی یا الله وی دا بوی چې کشته جوړه کړه، واصنع الفلک باعیننا، زمون په نگرانه کې کشته جوړه کړه. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، د دې پروا باندې ساتي، انهم مغرقون، ټول تباہ برباد کوم. الله وی خدای عذاب بسنګ راولي، وی عذاب په طوفان او باران او سیلاب راولي. وی نه خبر سوي یا الله چې زه بیا د خپل اتیا کا سوزان بچ کم په دې کشته کې کیون. وی نه خبر داوي چې حتی اذا جامرنا وفار التنور، ستا د کور په تنور کې کله وبروخ کې دي نو قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. بس بیا کشته ته جواب، بس کور کې تنور کې وبروخته او د کشته ته خلکو خېجو. باران شروع زمکم اوبرا شروع کړي او اسمان امرا شروع کړي. قرآن کې دی الله وی قرآن. نوح علیہ السلام کشته ته خطه لک شان دریاب رو خطه بچی ادا سے په ډېرې ولالو وتو یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین. بچی راخیجا او د کافرانو مرګتیا مکوا، دا الله تباکی بربادی. او تسوی قال یا ابت، بابا جانا ما تا دا باران سے نشی ویلے. قال سآوی الى جبلی یعصمنی الى الماء، دی غر تبا جودی تبوخی جمع او زان با بچ کر. نوح علیہ السلام وتی لا عاصم اليوم من امر الا من رحم، نبچ کی کنن سوکا. بہتلار وطوی راخی جو بچی وی زب دی غر تا خیجم. دا پلار او دا زوی ترمنز دا گفتگو روان دا اللہ قرآن کے وی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. دا غلقنا پی او تیز چپرالو بچی لالتا دو برباچ. کشتے روانش شپگ میاشت دا اسمان او دا زمکی نو براواتی، شپگ میاشت رولو پخلی یادی کی پخلی گوری. اے یو رز بارانو شی سختو، یو گینٹو شی دا خلق و نوار پار خطا کی، یو رس سیلاب راشی دا خلق و نوار پار خطا کی. شپگ میاشت رسول اللہ مبارک ہوئی دا باران و دا سیلاب ہو. شپگ میاشت پس اللہ رب العالمین زبکتا حکم کو وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماع اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. سلور خبر وورے دا اللہ دی قدرت تا بحیران شی. وقیل یا ارض ابلعی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی. دبلع ستوئے نگلنا لکہ دا شیدہ سی تیر کی نو پس بکا چوبر راشی کنا نو منگو وایو اچیگی برورو نا اس بکی دا طولی و براخ کلی اسمان ادرولی وقضی الامر پیسلوشوا طول قوم اللہ رب العالمین تباکو واستوت علی الجودی. کشتے دا جودی دا غر دا پاس ہو دری دا اللہ وی چھ دا جودی دا غر دا پاس کشتے ہو دری دا او اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام دا دی ظالم قوم نا او دا دی عذاب نا اللہ رب العالمین بچ کو او پا کم ورز نوح علیہ السلام دا کشتے نخبر آبار کو ازمکی تا واپس را گوی دا شریر ازمک دا گوری نبی علیہ السلام ویدی یو حدیث کے ناصر آگلی. دریم نمبر دا خو بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
ظلمونه کړی دي دومره ظلمونه چې الله رب العالمین داغه د ظلمونو متعلق په خپل ویلي دي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم عظیم امتحانات او عظیم ظلمونه دي ظالم کړی دي د خپل میندو مخکې ولې بچي حلال کړی په بني اسرائیل ناشنا ظلمونه کړی موسی علیہ السلام یو ځل الله تعالی سوچت جلالی شان والو قال رب انك اتيت فرعون وملئه زینة واموالا في الحیاة الدنیا خدایا پاک یو خوا ظالم بل خوا دی ولا دومره مال ورکړی دی چې مالدارم دی نو څه چلو کوم الله وتوي ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم خدایا پاک دا زړه ولا سخت کی چې د سره ایمان ورولي دا مالونه تباہ و برباد کی او خدایا غرق او تباہ کی او زما د سترګو وړاندې وکړي یا الله د موسی علیہ السلام دعا الله رب العالمین قبول کړه موسی علیہ السلام تعالی وی والا بنی اسرائیل دیوزا د دریای قلزم په اړه باندې ځه موسی علیہ السلام را روان شو شپږ لکه بنی اسرائیل وسری دي راغه د دریای قلزم په خواته او چې څنګه دریای قلزم ته مخامخ شو رستونه د فرعون فوج راغی قرآن شریف کې الله رب العالمین دا واقعا بیان کړی دا فأتبعوا مشركين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون مخکې دریاب دی موسی علیہ السلام رستو دشمن راغی سبقو موسی علیہ السلام خپل مرګ ته وی ان ربي معي ربي سيهدين زما رب ما سره دی او زما رب زما امداد کوي وی څنګه به امداد کوي مخکې ته دریاب دی او رستو دشمن دی موسی علیہ السلام الله تصرف چک الله وتوي وحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر هو دا دریاب پر امسا باندې چې دریابی په امسا باندې وو فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم الله رب العالمین په دریاب کې 12 لارې جوړې کړې او د غرونو لارې جوړې شوې موسی علیہ السلام او قوم په ورتیر شو دواړه وتل موسی علیہ السلام او د قشپګ لکه بنی اسرائیل دا غلطه فرعون راغی او چې فرعون د دریاب منځ ته راغی الله په قران کې وایي دریاب په ما راوالو دغه وخت کې د ډېری چغې موالي وجاوزنا ببني اسرائيل بحر فاتوا على قوم وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين چې دریاب په راوړی فرعون پټیزونو شو خدایا زما ایمان دې د موسی علیہ السلام پر رب باندې الله وتعالى الان وقد عصيت او كنت من المفسدين اوس ایمان راوړی راواله په دریاب په راواله بني اسرائيل اخوا ګوري قرآن شریف کې الله رب العالمین بني اسرائیل ته چې کله نعمتونه ذکر کوي کنه یو نعمت ته دا ذکر کوي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اے بني اسرائیل ناشکرو هغه وخت نه یادوي چې ما تاسو د پاره دریاب کولو کو تاسو تیری وته لاله فاغرقناهم نو فرعون می غرق نو داغه دا غرقول خو په خپل ځای یو نعمت ما ته وګوره د فرعون دا غرقیدل خو په خپل ځای یو نعمت خو چې کله دشمن ستا د نظر د لاندې او تو ته ګوري غرقیږي دا یو بل خواندې نو بني اسرائیل ته الله وی دشمن ممره لغرق او تاسو ته قتل او غټی زولا چول هغه غرقید دا انعامات زمانه یادوي موسی علیہ السلام چې مخکې تیر شو او الله رب العالمین د دې ظالم قوم د فرعون نه نجات ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم ورځ الله موسی علیہ السلام له نجات ورکو د دې فرعون نه وی دا د عاشورې مبارک ورځ د دې د وجب يهود په دې ورځ روزنی ولا خبر راته دا غیر واستو بیا کومه نو الله رب العالمین په دغه شان د ابراهیم علیہ السلام متعلق فرمایي اور چې په الله ګولي ګلزار کو دا د عاشورې مبارک ورځ حضرت ایوب علیہ السلام چې الله د بیمارۍ نه جوړاو مستقل یو واقعیا د کومه برته دا د عاشورې مبارک ورځ
حضرت عیسی علیہ السلام چې الله رب العالمین د ځمکې نه اسمان ته خېجو او دا عظیمه کرشمه دا عظیم قدرت الله دنیا ته خو او عیسی علیہ السلام ننم جمع دی او د ځمکې نه الله اسمان ته خېجو قرآن شریف کې راغلی دی دا د عاشورې مبارک ورځ او ناشنا پکې دا وره مفتی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معرف القرآن کې لیکلی دی چې حضرت یونس علیہ السلام قوم چې راغلی شوی عذاب او راغلی شوی عذاب او دی په میدان کې ودرېدل الله تا او جلاګانی شروع کړې قرآن شریف کې الله وایي یو واحد قوم په مقدس مکه دی چې راغلی شوی عذاب ما د دوی نه واپس کړی دی فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس چاتم ایمان خپل نفع نه ورکړي سیوا د حضرت یونس علیہ السلام قوم چې د عذاب په وخت کې الله رب العالمین دا غوینه عذاب لرکړي دي او هغه الله رب العالمین د عذاب د ساتلی دي چې په کوم ورځ الله د یونس علیہ السلام د قوم توبه قبولوله مفتی شفیع صاحب معرف القرآن یو لسمه سپاره کې وګوره وې دا د عاشورې مبارک ورځ په دغه ورځ الله رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام قوم توبه قبول کړه مختلف واقعات نورم دی نو زمون ذهن کې صرف خبره مې دی پورې کوله چې زمون ذهن کې صرف دا خبره بس ورغلی ده چې یاره دا عاشورې دا ورځ د حسنین او کریمین او مبارکین د وجه دا د حسنین او مبارکین او کریمین او د رسول الله مبارک د دقه کل خاندان نبوت خپل یو شان او مقام چې دا غوی د پاره الله رب العالمین دا روز مختص کړه نور دا روز د مخکنه د دې هغه عظمت د دې هغه برکت د دې هغه شرافت د دې هغه مقام والی هغه الله رب العالمین د مخکنه را ده د دې هغه دغه مخکنه را روان اوس موږ مسلمانان درونو ټیک د حسنین او مبارکین واقعو په دې راغلي اهل بیت ډیر لوی مقام لري زمان ان شاء الله اراده ده چې په آینده جمعه چون کې د قلسم محرم هم دی نو په دغه ورځ باندې برتزه د اهل بیت او شان د اهل بیت او مقام د اهل بیت او مرتبه امرته ان شاء الله بیانوم ای کې شک نشتا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مبارک نصوص سره دغه مبارک خاندان نبوت سره چې کم ظلم شوی دی کم جبر شوی دی دغه ظالمان سره کړی دی والله العظیم چې په مخ د کائنات کې با دا به مبالغه زنه کومه دا به مبالغه نه وي چې په مخ د کائنات کې دومره ظلم شوی دی چې دا ظلم د بیان د لپاره چا سره جبه نشته چې بیان کی چا سره قلم نشته چې هغه په لیکلو کی واقعي هغه ډېر لوی ظلم شوی دی آینده جمعه کې مرته ان شاء الله بیان کم خورلو من ته زمونږ د لپاره اصل شی شریعت دی دین دی من ته شریعت سوي چې په دې ورځ وسکو شریعت په من ته سوي چې دا مبارک ورځ په دې ورځ به تاسو کوي نو ډیر کارونه خلکو د دې ورځ لپاره مختص کړی دي دا هغه کارونو اس اصل نشته ما ته وګوره وی شوی خو ما ته وګوره د دې کارونو لپاره صرف دوه کار دي دوه کار چې رسول الله مبارک یاد کړی دي چې هغه په دې ورځ کوي د دې دوه نه علاوه اس مستند روایت نشته چې هغه باندې موږ داس چلو کو د پدا ورځ منو صرف دوه کار په لسم تاریخ د عاشورې کوي یو دا دی چې په لسم تاریخ د عاشورې مسنون خبره ده چې سړی روزه ونیسي دا باقاعده په حدیثو کې راغلي او دا دومره اعلی او بهترین روزه ده د عاشورې دا روزه چې د رمضان نه مخکې ماته وګوره د رمضان نه مخکې چې روزي فرض وي کنه هغه د عاشورې روزه فرض او دا روزه ماته وګوره په ټول امتونو باندې فرض و د عاشورې روزه او د قشان د رمضان نه مخکې به مسلمانانو دا روزه لازمن دی ولا کله چې دا رمضان روزي رالی نو رسول الله مبارک بیا د دې د استحباب او د سنیت حکم ورکو کو اسی سوکنی سے ثواب پکې ډیر دی ثواب پکې ډیر ثواب یې بیانوم او کو چا اونې نه ولا ګناه پکې نشتا خو د رمضان نه مخکې د محرم د لسم تاریخ دا روزه دا فرض و نو دا یو به پکې روزه نیسو او د روزې ثواب یې څومره دی رسول الله مبارک وایي چې افضل الصيام بعد رمضان د ټولو نه اعلی روزه بهترین روزه نفلی پس د رمضان نه پس چې روزه ده هغه څه دی شهر الله المحرم هغه د محرم د لسم تاریخ روزه ده نبی علیہ السلام وایي
چې افضل صلوات بهترین د فرض نه پس چې کوم مونځ دی د فرض خپل مقام دی خو د فرض نه پس چې بهترین مونځ دی بهترین اعلی مونځ دی نفلی مونځ هغه د تهجد دی بل ځای ته ځینو دا مکان واحده دی دې کې په هغې ثواب کې هېڅ قسمه هغه کمي نه راځي دا مکان واحده دی خیر دی خو یو سړي وي او دلته مصلي سره ناست لږه اخوا لاړه نو په دې باندې مونځ کې ګورئ هېڅ فرق نه راځي ځکه زمونږ دا علما وایي که یو سړی د سجده د تلاوت د قرآن وکړي یو ځل وکړي په دې مکان واحده کې دلته یې وکړه او همدا د سجدې د قرآن شریف د تلاوت یې په هغې ګوټ کې وکړه بیا په هغې ګوټ کې وکړه د حافظان په دې جوماتونو کې داسې ګرځي نو کو دا یو سجده دی په دې جمعات په دې حال کې دې سلزله ووایي یو سجده به پرې راځي ځکه دا مکان واحده دی دا ټول جمعات په یو ځای باندې حساب دی نو چې چا د سار مونځ وکړو پس د اشراق نه پس ایثار شو او د 2 رکعاته نفل وکړل څلور یې وکړل رسول الله مبارک وایي د ده په عملنامه کې د یو حج او د یو عمرې قبول کړي شوي ثواب الله وایي دا د اشراق د دې اشراق نه پس د ساق لوی مقام لري وخت نشته چې زه راته د ساق د وخت انشاءالله چېرته بیان درته وکړم د اوابینو چا د مازدیګر 6 رکعاته نفل وکړل د ده په عملنامه کې به د 12 کالو نفلي مونځ ثواب الله وایي خو د دې ټولو نه اعلی مونځ رسول الله مبارک وایي هغه د تهجدو دی نو چې څنګه د تهجدو مقام پس د فرض مونځ نه دی دقه شان د رمضان نه پس چې اعلی روژه ده هغه د محرم د 10 تاریخ روژه ده او رسول الله مبارک دریم حدیث دا دی چې چا د عاشورې روژه ونیوله نو زه د الله نه دا امید ساتم دا د الله نه امید ساتم چې د دې یو روژې د برکته به الله د ده څومره ګناهونه معاف کړي د یو ورځې مونږ خو ورځ کې څومره ډېر ګناهونه کوو مونږ په هفته کې څومره ډېر ګناهونه کوو مونږ په میاشت کې څومره ګناهونه کوو خو رسول الله مبارک وایي چې د عاشورې د ورځې روژه ونیوله زه د الله نه دا امید ساتم چې الله رب العالمین به د د یو کال ګون واړه ګناهونه معاف کړي د یو کال دا د الله نه امید ساتم نو موږ به ورو په دې ورځ باندې روژه نیسو بیا به روژه څنګه نیسو رسول الله مبارک چې کله مدینې منورې ته راغی نو په مدینه منوره کې یهودو روژه نیولې وه نو مسلمانانو نیولې وه نو نبی علیه السلام تپوس وکړ وایي دا نن روژه تاسو ولې نیولې ده هغوی یو تربیت کو و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موږ د دې د وجې نیولې چې په دې ورځ الله رب العالمین یهودیان وایي حضرت موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړي نو رسول الله مبارک وایي موږ د یهودو نه زیات نږدې موسی علیه السلام ته موږ به روژه نیسو خو داسې چل دی چې چونکې دوی یهود په دې ورځ روژه نیسي نو یهود ډېر ظالم قوم دی ډېر بدبخته قوم دی د مسلمانانو سخت دشمنان دي تاسو قرآن نه دی کتلی قرآن موږ د شپې درس کوو دلته ترجمه کې دا لومبۍ سپاره موږ شروع کړې ده او ته د الله په ذات یقین وکړه زه دې ملګرو ته وایم هره شپه چې دوی ته درس کې کښېنم د یهودو د نبي علیه السلام سره دا چالونه د نبي علیه السلام سره دا بې عزتیانې د نبي علیه السلام د دې تکلیف ورکولو دپاره لګیا دي سخت دشمنان دي د مسلمانانو او د نبي علیه السلام یهودو نو د نبي علیه السلام هم د یهودو نه د یهودیت په وجه ډېر نفرت وکړه وایي چونکې په دې ورځ یهودیان روژه نیسي که نه نو موږ به د یهودیانو سره د دین په معامله کې مشابهت نه کوو نو څه چل به کوو یا رسول الله نو نبی علیه السلام ورته داسې چل به کوو خو کال نه زه جمدې وم رسول الله مبارک ورته نو موږ به دې سره د یو روژې اضافت زیات کوو نهمه لسمه به نیسو یا به لسمه یولسمه نیسو د دین په معامله کې به موږ د یهودو مشابهت نه کوو رونو دا یو مستقل موضوع ده موږ به د خپل ژوند ته وګورو موږ به د خپلې زندګۍ ته وګورو
چې رسول الله مبارک موږ د دین په کار کې د يهودو د مشابهت نه مونږ کړیو. نن مسلمان د دین هغه خپري د دنیا په کارونو کې مشابهت شروع کړي چې څنګه جامه دا د يهودو دا د نسوارو د هندوانو دا مسلمانانو ماغه جامه اختیار کړي چې څنګه شکل شباهت د يهودو د نسوارو د هندوانو دی داسې مسلمانانو مشابهت اختیار کړي دي. ما خو تا ته ویلي دي مسلمانان نن نقال شوي دي نقال شوي. نورونو نقالې نه به ځان ساتو د مشابهت نه به ځان ساتو. نو نبی علیہ السلام په دې کې دا ویلي دي چې ځان به ګورې د مشابهت په دین کې د یهودو نه ځان ساتو. نو یا به نهمه لسمه نیسو یا یو لسمه او یو لسمه. زما په خیال زمونږ چې کوم دغه راځي نو هغه زیارت جمعه د چهارشنبې د زیارت دا روجه تاسو نیسئ آینده جمعه زیارت یا د چهارشنبې د زیارت روجه ونیسئ. خدای پاک دې موږ ټولو له توفیق راکړي. نو یو به پکې روجه نیسو. دویم نمبر به څه چل کوو؟ دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من وسع علی عیاله فی نفقة یوم عاشورا وسع الله علیه سائر سنتی. چا چې په خپل اهل و عیال په بچو په ماتحتو باندې په دې ورځ پریمانه خوراک وکړه وسعت د رزق کې پې راوستو نو الله رب العالمین به څه چلو کړي؟ وسع الله علیه سائر سنته. الله به د ټول کال رزق فراخوي د دې یو ورځ د برکت. او سعید ابن المسیب او سفیان ابن عیینه دا زمونږ لوی د احادیث استادان تیر شوي دي. وی قسم دې په دې حدیث تجربې سو په حدیثو نه کوي خو موږ چې دا عمل کله کړی دی او تجربه پې کړې ده چې څومره په خپل بچو باندې وسعت د رزق کړی دي دومره الله ټول کال موږ له ښکلی رزق راکړی. نو په دې ورځ باندې تاسو په خپلو اهلو عیالو خشته او اعلی رزق وکړئ. لکه خصوصا د جمعې په شپه د جمعې په شپه خپلو بچو له ښکلی مزیدار رزق چې د هغوی کم خوښي د خوښې رزقي فراخ او ته کښېنئ او بچې وخورئ الله رب العالمین به ستا ټول کال رزق فراخ. دا دوه کاره د دې نه علاوه نور په دې کې هېڅ قسمه کارونه نشته او چې څه وي هغه به بدعات وي. لکه من جمله د هغې نه خلک یګیایي شربتونه یې کړي وي او دا دغه کوي. خلک لګیایي قبرونو له ځي او په هغې باندې اوبه اچي. دا ټول بدعات دي او د ټولو نه لوی بدعت پکې بیا څه شی دی؟ هغه ماتم دی. ماتمونه خلک کوي. اوس د هغې ماتمونو دومره اثر زمونږ په مسلمانانو سنیانو باندې هم شوي دي چې دوی په محرم کې واده نه کوي. هلکه ولې نه کوي؟ وایي دا د غم میاشت ده. دارونو په یو شریعت کې هم دا شي نشته. ماتم په یو شریعت کې نشته. ماتم شته 3 ورځې پورې ماتم دی. یو سړی مړ شو 3 ورځې پورې به د هغه دپاره دعاګانې کوي. او د ښځې میړه مړ شو نو دا به 4 میاشتې او 10 ورځې ماتم کوي. نور رونو په شریعت کې ماتم بالکل نشته. دا چې څوک کوي دا بالکل بدعت کوي. ځکه خو الله رب العالمین په قرآن کې ویلي دي چې فلا تظلموا فیهن انفسکم. د ځانه په ځان باندې ظلم مه کوئ. څوک په ځان وخي ځان وخل دا څومره عظیمه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلیه. څوک چې مخونه وي څوک چې ګریوانونه شلي دا زمانه نه دي. ګورې دا د جاهلانو کارونه کوي. دا زما امتیان نه دي. دا زما د ډلې ملګري نه دي. نو موږ به ماتمونه به ولې کوو؟ په دې ورځ حضرت حسین رضی الله نو د شهادت خو ډېر لوی مقام دی. موږ به صبر کوو. موږ ته خو شریعت صبر ښیي. او که موږ په شهادتونو باندې رونو ماتمونه کوو نو زمونږ خو د ټول کال ورځې او شپې دا د شهادتونو نه ډک دي. یو تاریخ هم داسې نشته چې په هغې کې شهادت نه دي شوي. او رونو زه یو خبره کوم. زمونږ د علما ډېره خشته خبره کوي او دا خبره لږه د غور هم ده. زمونږ استاد دپاره اصل شی څه شی دی؟ هغه قرآن او حدیث دی. هغه رسول الله مبارک دی. رسول الله مبارک ته هم ډېر سخت تکالیف را رسېدلي دي او خصوصا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهادت. او خو داسې یو دردناکه واقعه ده چې هغه خو خپله بیانولی نشي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهادت باندې رسول الله مبارک څومره دردېدلی دی. اول خدا و څومره سخت نبی علیہ السلام ته درد ورسېده. داسې درد ورسېدلو چې نبی علیہ السلام ډېر حوصلې والا و.
سخت تکلیفات رسول الله مبارک تراغلی خو نبی علیہ السلام چرته به حوصله شوی نه دی د جوش نه چرته کار نه دی یعنی د ټولو نه سخت معاملې کله راغلی دا رسول الله مبارک ته ما ته ګورې رو عائشہ بیبي یوزل رسول الله مبارک ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خو د دین د پاره ډیر تکلیفات برداشت کړی تا ته د ټولو نه سخت تکلیف کله ملو شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمای عائشہ بیبي د دین د پاره ما ډیر تکلیفات برداشت کړي سخت تکلیفات راغلي ما برداشت کړي دي زه به حوصله شوی نیمه خو د ټولو نه سخت تکلیف چې ما ته راغلی دا ما ته طائف کې راغلی چې کله زه طائف ته لاړم او د طائف د سردارانو ته ما د دین دعوت ورکړ دلته بیبي وفات شوه خدیجه الکبرا دلته مې تره وفات شو نو ما یې راشه طائف ته لاړ شه مکه مکرمه کې خو ټول مې دشمنان دي طائف ته په یو ډېر لوی امید باندې لاړم هلته سردارانو سره ملو شم سردارانو ته مې د دین هغه دعوت ورکړ هغوی د دعوت د قبلولو په مقابله کې او په دغه کې ماله څه راکړل ماشومان هلکان دی راپسې کړل او زه چې کله د هغوی نه را روان شم نو په ما باندې دا ګټو په ما باندې د کاڼو ګزارونه شروع شو عایشې بیبي زه را روانو کله به کېناستم کله به ودرېدم او هغه چې کوم د کاڼو د دوټو هغه ګزارونه هغه ما سکل دې پورې چې زه به کېناستم نو زما په پاڼو کې د وینو شلپار شروع شو او بیا یو باغ ته ورغلی دومره سخت تکلیف هم راغلی دی رسول الله مبارک چې کله کېناسته قسم دې په روایاتو کې راځي او کو زیات تر بل څه نشي کتلی دا فضایل اعمال وګوره فرشتي ولا رالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور من برداشت نشو کولی د غرونو فرشتہ رااله او رسول الله مبارک ته تو حکم وکا د طائف دا غرونو رااله مو ټول په دی باندې زمونږ نه خستا دا تکلیف نه برداشتيږي رسول الله مبارک په دغه موقع باندې سوی اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون دا چلو نه کې دیګ دا دی نه پیږي خدای زما دی قوم ته هدایت کې دا نه پیږي خدا نن دوی دا چلو کو د دوی په نسل کې به الله رب العالمین دا سه پیدا کی چې د دې دین یا بیاری بکئی د دې اسلام ابیاری بکئی رسول الله مبارک په دغه وخت کې مسجل کړی دی ډیر د حوصله نه کار اغشتي خو چې کله د حمزه رضی الله تعالی عنہ شهادت راغی حمزه رضی الله تعالی عنہ په بدر کې یو ډیر لوی کافران مړ کړل هیرو د بدر باغی کې د جبیر ابن مطعم ترو هغه مړ چې ملک جبیر ابن مطعم د خپل تر د بدله واغشتو د پاره وې زبد رسول الله مبارک تر شهید کوما حضرت حمزه او داغه د پاره وحشیلا تا لالچ ور کوتا و حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید ک زب تا آزادو بهر کې هغه واقعا داسې و چې دی حمزه رضی الله تعالی عنہ پني زوښت او چې کله هغه شهید شو نو ظالمان رالل د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره مسله وکړه مسله سوا د حمزه رضی الله تعالی عنہ ګونه پوزا جبا سترګي او دا د لاسونو دا ګوتې دې ټولې پرې کړې او داسې په دې میدان کې پراته دي د حمزه رضی الله تعالی عنہ خور و د نبی علیہ السلام ترور وا حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها هغه را روانه وا نبی علیہ السلام ته چې پته ولګی چې ترور بیبي را روانه ده نو سره زبیر ته وی د نبی علیہ السلام خوري ورشه مورته وی چې مرزه ځکه خويند چې درونو دا حالت ولید نو بیا با هغه د برداشت نکي او زما دین د دې تعلیم نه ور کوي چې اوس په خزه بیا جاري یا به سان دی وي یا به مخ وي نو ورشه ترور ته دی وای چې مور ته دی وای چې مرزه او رسول الله منې کړل هغه باغ زه ودرېد و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رور دا وجود لګینم وی ترور ته دی وای چې د رور وجود باندې د حشر په میدان کې دلته مو وګوره و یا رسول الله ما ته پته لګېدلې ده چې زما رور سره دا چل شوی زه په دې نیت نه درځم چې زه به پې جړاګانې وکړم زه په دې نیت نه درځم چې زه به پې نوحه وکړم زه په دې نیت درځم چې زما سر د فخر د وجه اوچت شي او الله ته د خپل مخ اوچت کما چې یا الله ستا د دین دپاره نن زما د رور دا حال د دې په نیت باندې رسول الله مبارک ورته راشي چې راله او د خپل رور دا وجود یې وکتل
نو رسول الله مبارک ته وکتل و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ډیر او الحمدلله وی داسې ډیر لوړه قراشي چې الله ته سلامت ساتلی زما ډیر لوړه د داسې ستانه قربان او زار او قربان. رسول الله مبارک چې د خپل ترولی دو نو دی وخت ګوره ما ته توی څومره حوصله والا دی او د خپل ترور دا خبرې واورېدې نو رسول الله مبارک وی زبا د کافرانو د کسانو سره زما د دې تر د وجه د او یو کافرانو سره دا چل زمانن د تر دا حال دی. الله رب العالمین آیات رو لېږه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر د کار الله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صبر کوا کو ته بدلالی د یو کس تبالی او کو تا صبر کو صبر بستا د پاره ډیر بهتري. رسول الله مبارک بیا صبر وکړه خو دومره دل برداشت چې په روایتو کې راځي و یو وخت رسول الله مبارک وی چې زما د تر دا وخت د قشان پرې دی صحابه ته ویلي وی چې راشي او مارغان یوخري او د قیامت په ورځ الله رب العالمین ما ته وی چې تا زما د دین د پاره څه کړی دي نو زبر د مارغانو د ججرو نه د خپل تر غوخه راواسم چې زما تر دال. او بیا رسول الله مبارک په حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې مختصر دا خبره تکم چې او یا زل په رسول الله مبارک جنازه یو زل او یا زل دا ولی د رسول الله مبارک د سره ډیره مینه وا د رضاعی رورمو تریمو د حمزه رضی الله تعالی عنہ واقعیا کله راغلی دا ماته وګوره زموږه خبرې لراوله دا په سندو هجره کې راغلی سندو هجره کې د دینه پس رسول الله مبارک اتکال جم دیو. یو روایت د صحابونا نه د تابعیننا نه د تبع تابعیننا د دین لوی ظلم په مخ د کائنات کې نشي رسول الله مبارک نه ماتم کړی دی او نه وال کړی دی او نه دغه کړی دی بلکې الله وتی ته صبر کا استاد پر خو صبر بهتر دی اغله خو الله مقام ورک په جنت کې ولا الله مقام ورک الله مرتبه ولا ورک. نورول من د پاره اصل شی څه شی دغه شریعت دی ا دین دی رسول الله دی قران دی. نو هیڅ قسمه زموږ د علما وی اگر چې توري جامع اچول دا جایز خو زموږ د علما وی د لسم محرمه پورې به یو قسم توري جامع نه اچي دا ولی د دوی سره مشابهت راځي توري جامع به بالکل نه اچي دا دوی سره مشابهت راځي د مشابهت د لپاره د سره د دې کار وکړي تور پټکی جایز دی خو په دې لس ورځو کې د سره تور پټکی نه واقع دوی سره بالکل دی کې د دوی مقابله او کې ځکه د دوی په دین کې نوې ایجادات او دومره لوی ساتي تدویر رسیدل چې نن دا دوی میډیا دا دوی چې کوم اعلی عہدیدار هغه موږ دومره اثر شوی دی چې موږ مسلمانانو کې داغه اثر دومره راغلی دی چې موږ دا خبر اوس دا کو چې په دې ورځ باندې ماتم پکار دی او د غم رس پکار دی ټیپونه بند شي او غانې بند شي دا ټول بدعت رسومات دي هر وخت موسیقي هر وخت ناروا ده په دې لس ورځو کې ناروا ماتم هر وخت ناروا دي بغیر د قدرې ورځو د سلور میاشتو د لرزه او په دې کې ناروا دي. نورونو موږ به ماتمونه بدعت نکو سچ موږ ته شریعت وي موږ باغه کو شریعت موږ ته دا وي روزه بني سه او په خپل اهل او عیال باندې دویم نمبر څه چلو کې دویم نمبر د رزق او سات راولې د دې دوه کارونو نه علاوه نور اسم نشتا. شهادت واقع ډیر لوی داغه ظلم حقیقت دادی چې داغه منګه تسلیمو چې داغه ظلم د دغه حسنین مبارکین سره د دغه خاندان نبوت سره چې کم شوی دی آینده جمعه به تاسو داغه بیان وکم خو موږ د پاره صبر دی د شهادت ډیر لوی مقام دی د حسین رضی الله تعالی عنہ اخلاق ځان کې راوستل دي داغه کردار ځان کې راوستل دي هغه د صد وجه د دغه بدبختو هغه بیعت نکو د کوم وجه نکو هغه خبره را مخې کول دي دا خو نه دي چې یاره یو سړي سره دي داغه کو زب ادا کوم نه داغه میشن براټینګه میشن به مخې کې زمونږ د علما شهیدان شي علما وایي چې کله د شهادت
ورته پته ولګي وایي وروڼو زمونږ په شهادتونو باندې ماتمون مه کوئ زمونږ چې کم هغه کردار دی کم میشن دی هغه میشن مخکې کول دي د حسنینو مبارکینو چې کم میشن دی کم د هغوی طریقه وه کم د هغوی اعمال و هغه ځان کې راوستلي هغه څه اعمال دي انشاءالله هغه به آینده جمعه باندې بیان کو الله رب العالمین دی د دې ورځو د عبادت چې کومه روژه ده او کومه دغه وسعت د رزق دی الله دې موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب